نو دا ډېر سپېڅلی مقدس سفر دی. شکر به الله ته ادا کوو. ګورئ ناشکري رانه ونه شي. دا داسې ځای نه دی. دا دې باندې به د وطن ګمان نه کوئ. د ټولې دنیا خاوره له دې خاورې سره نه برابرېږي. دلته جبرائیل علیه السلام قدمونه ایښي دي. دلته د الله پیغمبر ګرځېدلی دی. دلته 1,40,000 پیغمبران ګرځېدلي. ګورئ دې ته وفادي سترګه باندې نه ګورئ. قدرمنو حاجي صاحبانو، الله عز وجل دې ستاسې په عمرونو کې او اعمالو صالحو کې برکات را نازل کړي. درانه علما کرام دلته موجود دي او د تاسې د حج ملګري دي. د تاسې د حج په مقدس سفر کې هم امیران دي او معلمین دي، مرشدین بلل کیږي. تاسو ته به د حج مناسک همدغه علما کرام درښایي. زه ډېرې خبرې نه کوم، یو څو خبرې تاسو ته عرض کول غواړم. لومړی خو دا چې دا لوی سعادت الله مونږ او تاسو ته رانصیب کړه، شکر به الله ته ادا کوو. خدای دې مونږ او تاسو ته د شکرې توفیق راکړي. دغه مقدس سفر څه عادي خبره نه ده. دا د علما کرامو نه چې تاسو پوښتنه وکړئ، دا په ډېرو ژړاګانو د الله نه غواړي. الله ته ډېرې پټې اوښکې څڅوي. خدای حرمینو کې نصیب وکړي. یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن کې نصیب وکړي. مونږ مرکز کې ماجیانو ته وی چې کله مونږ طالبان وو، نو استاد به چې کله مونږ ته درس وی دا د حج مناسکو ته به چې ورسېده، ده به مسایل بیانول، مونږ سترګو نه به اوښکې بهېدې. مونږ به وی خدایه داسې وخت به وي چې کعبې شریفې ته نږدې مونږ ولاړ یو، لمونځ ادا کوو، طواف کوو، هلته م لاسونه الله تلفه کړي وي. داسې وخت به وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته مونږ درېږو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته مونږ وایو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ژوند کې به هم داسې وخت په مونږ باندې راځي. هغه خبر نه و چې تقدیر کې به الله د همدې برخې خدمت مونږ ته حواله کوي. نه تنها دا چې الله م نصیب پکې وکړ، بلکې د همدې حاجیانو د دې ښکلې قافلې خدمت الله عز وجل مونږ ته راغاړې ته کړه. یو وارې نه بار بار الله زموږ نصیب پکې وکړه. خدای عز وجل دې د ټولو حاجیانو نصیب وکړي بار بار. نو دا ډېر سپېڅلی مقدس سفر دی. شکر به الله ته ادا کوو. ګورئ ناشکري رانه ونه شي. ګورئ چې دغه ښکلی سفر یې موږ نه په عادي شیانو باندې ګډوډ نه شي. ګورئ چې دغه ښکلی سفر له موږ نه په بېادبیو بد اخلاقیو باندې ګډوډ نه شي. کله وارې هلته حاجي صاحبان په وړو وړو خبرو باندې شور ماشور وي، په وړو وړو خبرو باندې له دوی نه بېادبي کېږي د حرم. هلته د تا کوټه د تا بلډینګ دا ټول په حرم شریف کې دننه دي. دا داسې خاوره ده چې په ټوله دنیا کې په ټوله ځمکه کې مقدس او بهترینه خاوره همدغه ده. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت کاوه، نو مکې مکرمې ته مخ راواړاوه، ورته ویې زه په دې باندې پوهېږم چې احب البلاد الی الله، په ټولو ښارونو کې الله ته محبوب ترین ښار ته یې. که زه مې د خپل قوم ویستلی نه وای، زه به هېڅکله له دې ښاره نه وای وتلی. یو لمونځ هلته په 1,00,000 لمانځه باندې بدلېږي. 1,40,000 انبیا کرام هغه ځای ته راغلي دي. ګورئ چې له موږ نه دغه سفر چې په ډېرو خواریو دلته یو حاجي صاحب دا دلته به ناستم وي، بله ورځ راغی نوبت یې و، 10 ګانټې خو د خواره کې په کوم مزل یې راکړي. موږ چې حساب ورته وکړه، کور یې خواته د باډر یې خواته و 10 ګانټې. بیا ده دا پیسې داسې برابرې کړې په تسمو باندې تړلې وي په دې واسکټ کې د ځان سره. څومره په خواریو او مشقتونو باندې دغه حاجي صاحب دغه پیسې برابرې کړي دي. یاره زه دا ښکلې فریضه ورباندې ادا کړم، د دې په خاطر باندې ډېر مشقتونه. دغه حاجي صاحب څو وارې ریاست ته راته، سوالونه او زارۍ به یې کول. داسې حاجیان په دې کې موجود دي، له سترګو به یې اوښکې به یې دی، ژړل به یې د الله خاطر که په دغه حرمینو کې نصیب وشي. داسې نه وي چې هلته بیا ولاړ شو دا ټول تکالیف په اوبو لاهو کړو. داسې نه وي چې له موږ نه هلته داسې حرکات و سکنات صادر شي چې نه تنها دا چې حجم ورباندې خراب شي، الله رانه ناراضی نشي. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي ومن یرد فیه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. که په دې حرمینو شریفینو کې څوک ارادم د الحادو د کجروۍ وکوي، که څوک د ظلم او د ناروا ارادم وکوي، موږ به دوی ته عذاب علیم ور وڅکو. الله عز وجل هم دې وساتي.
دا داسې ځای نه دی، دا دې باندې به د وطن ګمان نه کوئ. د ټولې دنیا خاوره له دې خاورې سره نه برابرېږي. دلته جبرائیل علیه السلام قدمونه ایښي دي، دلته د الله پیغمبر ګرځېدلی دی، دلته 1,40,000 پیغمبران ګرځېدلي. ګورئ دې ته په پادي سترګه باندې نه ګورئ، داسې یو وطن ته تاسو روان یئ. هلته به نو بیا په دې عادي شیانو باندې ناشکري هم دې ته ویلی کېدای شي. نن دې په ډوډۍ باندې جنجال دی، نن دې په کوټه باندې جنجال دی، نن دې د ملګري سره په لاره باندې جنجال دی. ودرېږه زه له تا نه مخکې خېږم. هغه وطن ډېر موږ تاسو لیدلی نه دی، بلډینګونه دي، زینې دي، برقي زینې دي، کله وارې تلواري وي، په تیاره مور منډه کوي. دا زموږ ناشکری دي. ډېر په حلم، ډېر په صبر، ډېر په استقامت باندې، ډېر په درندښت باندې به موږ تاسو دغه د حج مقدسه فریضه سرته رسو. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه وګرځوي. داسې به نه کوو چې په عادي شیانو باندې له موږ نه الله ناراضی نه شي. خواهشاتو پسې به نه ګرځېږو. ولا نن ډوډۍ وچه ده، ولا نن ډوډۍ لږه کلکه وه، ولا نن لږه خامه ده، ولا نن لږ. موږ په دې یوه فامیل کې 25 نفره هلته راټول شوي وو. ګډوډي پکې راځي، کله مالګه پکې کمه وي، کله مالګه ورزیاته وي، کله سوي وي، کله خامه وي، کله پتیره وي، کله زیاته خمیره شوي وي. او بیا په دې 10,00,000 خلکو ته چې ډوډۍ برابرېږي، 10,00,000 خلکو ته، دې کې به تغیرات و تبدیلات نه راځي، خامخا به پکې راځي. نو داسې به بیا موږ نه کوو چې په عادي شیانو باندې موږ هلته جنجالونه وي. خدای نخواسته بیا به زموږ نوم په ناشکرو خلکو کې لیکل کېږي. الله عز وجل هم دې وساتي. موږ به تکلیف په ځان باندې برداشت کوو. موږ به د دې مقدس سفر دپاره لوږې تېروو. دا ټول سفر د تکلیف سفر دی. هغه یو سارایي کس و چې حج ته تللی چې وایي چې منډې دې را منډې دي، خدای دې مسلمان ترې ساتي. الله هم دې بار بار نصیب پکې وکړي. منډې را منډې رښتیا دي. په پښو به دې تڼاکې خېږي، پښې به دې دردونه کوي، بیا د بیمه د ورنونه به دې خوړینېږي، تبې به در باندې راځي کله وارې، له ستونزو نه به دې تبه کېږي. هلته داسې تکلیف دی لکه په جهاد کې چې تکلیف دی. کله چې موږ د احرام هم تړو، دغه معلم صاحبان به تاسو ته بیان کړي. لومړنی سوال دا کوو: اللهم انی اريد الحج فیسره لي وتقبله مني.